السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ سي خدمت اوسئ د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د کمپیوټر زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په نننۍ ویډیو کې د کمپیوټر په ګټو او تاوانونو باندې غږیږو لومړی له درومو د کمپیوټر ګټې ښیو چې زموږ په ژوند کې څومره مثبت رول لوبولی شي او څومره ګټې لري بیا په تاوانونو هم وغږیږو ښه تاسو ګټو ته متوجه شئ لومړی خو د کمپیوټر بهترینه ګټه چې ده هغه سپیډ دی چې کمپیوټر بیخي زیات سپیډ لري هر کار چې ترسره کوي ډېر په لنډ او د سترګو په رپ سره په سیکنډ کې ترسره کوي سیکنډ نه هم زر ترسره کولی شي د کمپیوټر کومه پروسس مرحله چې ده د کار ترسره کولو بیخي چټکه ده یعنې که موږ تاسو مثال د قلم په واسطه کوم کار ترسره کوو هغه بیخي زیات وخت نیسي کمپیوټر بیا هغه کار په سیکنډو کې ترسره کولی شي ښه دوهمه ګټه یې څه ده دوهمه ګټه دا ده چې اکیورسي همدامنه چې کمپیوټر دقت هم لري ډېر دقیق هم دی کومه غلطي کومه تېروتنه نه کوي یعنې هره لارښوونه او هر انسټرکشن چې کمپیوټر ته ورکړل شي د هغه نتیجه موږ ته مثبته راکوي کومه غلطي نه کوي بغیر له دې چې موږ تاسو کومه تېروتنه ترسره نه کړو کمپیوټر کومه تېروتنه نه کوي یعنې هر ډول عملیات چې وي هر ډول انسټرکشن په هره برخه کې د ډیټا چې کومه لارښوونه کمپیوټر ته معرفي شي دی کومه تېروتنه نه کوي ښه نو ګورو چې دریم نمبر کې څه ګټه لري دریم نمبر کې بیا هوج سټوریج د کمپیوټر میمورۍ ته اشاره شوې ده چې کمپیوټر میموري هم لري یعنې په دې کې موږ بیا مختلف ډوله مهم معلومات هغه اړین معلومات په دې کې ساتلی شو ښه څلورم نمبر کې هم ګورو مولټي ټاسکینګ سپورټ دا معنی چې مختلف ډوله کارونه کمپیوټر ترسره کولی شي هغه که د ډیزاین برخه وي هغه که طبي برخه وي هغه که ګورنمنټ برخه وي هغه که آفیس برخه وي هغه که مثال ایجوکیشن برخه وي په مختلفو برخو کې د ژوند په مختلفو اړخونو کې موږ د کمپیوټر څخه استفاده کولی شو نو کمپیوټر نن سبا تاسو وینئ ټول سیستم کمپیوټرایز دی ټول سیستم په کمپیوټر ویلوړ دی پنځم نمبر کې ګورو ډیټا سکیورټي د معلوماتو خوندیتوب نو په کمپیوټر کې دا وړتیا هم شته چې خپل معلومات خوندي کړو د غیر مجاز غیر داسې کسانو څخه چې مثال موږ نه غواړو چې هغه داخل شي سیستم ته یا مثلا زموږ معلومات وګوري هغه ته اجازه ورنه کړو نو همدا وړتیا هم کمپیوټر لري چې مثال داسې سیستم موږ تاسو په دې کې تنظیمولی شو چې بغیر زموږ له اجازې پرته څوک سیستم ته باید داخل نشي د کمپیوټر همدا وړتیا هم لري په معلوماتو نه خوندیتوب هم لرلی شي همدا ترسره کولی شي ښه ګورو بیا بل څه دي اټومیشن کمپیوټر ټول اتوماتیک سیستم لري یعنې لکه څنګه چې موږ په سپیډ کې اشاره وکړه هر څه یې اتوماتیک دي ډېر په تیزۍ سره هر کار ترسره کولی شي ښه ګورو چې بل څه دي ریډوسډ کاسټ دا معنی چې مثال هغه کارونه چې موږ یې مثال په لوړ قیمت ترلاسه کوو هغه د کمپیوټر په وسیله په اسانۍ سره ترسره کیږي ډېر داسې مثالونه شته خو زه به یوازینی مثال تاسو ته امازون درکړم چې مثال تاسو کوم جنس یا څه توکي په کار شي بکات په کمپیوټر په واسطه ولیکئ توکي ستاسو تر کوره رسیږي بغیر له دې چې تاسو مثال یو وخت ضایع شي یا مثال پیسې زیاته مصرف شي یا مو کریا ولګیږي نو دا ټوله خوبۍ لري نو په کمپیوټر سره تاسو کړای شئ حکمات هم د همدې په واسطه راکم کوئ کوم توکي تاسو مثال په فزیکي ډول درومئ یا بغیر له کمپیوټر کوم څه اخلئ د کمپیوټر په واسطه د هغه قیمت هم راکمېدلی شي دا هوبي هم لري ښه ګورو چې بل څه دي فاسټ اکسس ټو انفارمیشن تر ټولو مهمه برخه یې دغه ده چې د کمپیوټر په واسطه موږ تاسو کولی شو چې معلوماتو ته په تیزۍ سره لاسرسی پیدا کړو هغه که ګوګل دی نو تاسو کړای شئ په ګوګل کې چې هر څه ولیکئ د کمپیوټر په واسطه یا د موبایل هم سمارټ فون دی تاسو په تیزۍ سره خپل معلومات سرچ کولی شئ هر څه ته اړتیا شي همداسې فیسبوک همداسې مثال نن سبا تر ټولو چې مثبت ثابت شوی دی چاټ جی پي ټي یوټیوب د همدې په واسطه موږ تاسو معلوماتو ته هم په تیزۍ سره لاسرسی پیدا کولی شو ښه ګورو چې بل څه وایي کویک فایل ټرانسفر د فایلونو انتقال هم موږ تاسو په تیزۍ سره کولی شو مخته که مثال تاسو فکر وکړئ په فزیکي ډول کوم مسافر به چې په عرب ملکونو کې یا په نورو خارجي ملکونو کې دوی به چې بیا مثال کور ته یا سره لیږل یا به مثال د کورنۍ طرف نه دوی ته څه لیږل یا عکسونه یا مثال
کومې خبرې نو هغه به ډېر وخت نیو، مثال تقریبا میاشتو ورځو پکې تېرېدې. دلته اوس په یوه سیکنډ کې هغه فایلونه او هغه مثال هغه خبرې په سیکنډ کې رسیږي. ښه نو د همدې هم تاسو شاهد یاست. راځم بلې برخې ته چې نور څه وایي. ایزي کولابوریشن د همدې څخه مقصد څه دی؟ د همدې همدا مقصد دی هغه کارونه چې د ډېرو کسانو په واسطه به ترسره کېدل، هغه کمپیوټر اوس په یوه کس هم ترسره کولی شي. که داسې کارونه تاسو فرض کړئ د مثال په اداراتو کې، ځکه که مخته کمپیوټرایز سیستم نه و، ډېره ستونزه وه، ډېرو کارکوونکو ته به هم اړتیا پیدا کېده، ډېر مصرف به هم پکې ده. اوس کمپیوټر کولی شي د 10 کسانو کار کمپیوټر په یوه کس وکولی شي. نو همدا خوبي هم لري. نو همدغه د کمپیوټر هغه مهمې برخې وي، نور هم زیاتې خوبۍ زیاتې ګټې لري، خو د هغه مهمې ګټې موږ له همدې جملې څخه تاسو ته راخیستې وي. اوس پرې د کمپیوټر په زیانونو هم وغږیږو، لکه څنګه چې کمپیوټر ګټې لري همداسې زیانونه هم موږ تاسو ته پېښولی شي. ښه ګورو چې کمپیوټر کوم زیانونه لري، متوجه اوسئ. ښه ډیس اډوانټیج، لومړی تاوان دا دی انامپلایمنټ، دا معنی چې مثال بیکاري رامنځته کوي. کمپیوټر مثال هغه کاریګر، هغه کارکوونکي، کارمندان چې مثال په یوه اداره کې بوخت وي، تقریبا کمپیوټر د 10 کسانو یا د 100 کسانو کار مثال له منځه وړي. د کمپیوټر هغه کوم کار چې 100 کسان ترسره کوي، کمپیوټر یې په یوه کس هم ترسره کولی شي، نه کار اسانوي، خو د خلکو کار شي کې له منځه وړي او بیکاري رامنځته کېږي. او بل توان یې دا دی هیلث ایشوز، تر ټولو غټ توان چې صحت ته هم کمپیوټر زیان اړولی شي، زیان پېښولی شي. لکه په صحت کې د سترګو زیان، مثال سترګې هم خرابوي، همدې څخه علاوه مثال صحت ته هم زیان رسوي. بل ګورو سایبر کرایم، د کمپیوټر په واسطه یا مثال د انټرنیټ په واسطه جرم او غلا هم ترسره کېږي، لکه هیک شو، همداسې نور ډېر کارونه. بل وایرس اینډ هیکینګ اټیک، لکه څنګه چې ما وویل چې هیکینګ شه، ستاسو معلومات یا ډیټا هم وایرس کېدلی شي یا غلا کېدلی شي. نو دا هم کېږي د کمپیوټر په واسطه چې ستاسو معلومات ته څوک یا لاسرسی پیدا کړي یا ستاسو معلومات څوک غلا کړي. لکه نن سبا تاسو وینئ همدا پېښې ډېرې کېږي، مثال په بانکونو کې، یا مثال همدې نه علاوه په عادي فیسبوک آیډیو کې، مثال داسې په نورو برخو کې. ښه امپراپر یوز، د همدې څخه مقصد دا دی چې د کمپیوټر غلط استعمال. د کمپیوټر څخه که موږ تاسو غلطه استفاده وکړو په مختلفو برخو کې، مختلفو ټارګټونو کې، نو دا موږ ته هم ډېر زیات زیان رسولی، زیان تر دې چې تر مرګ پورې هم رسولی شي. نو کمپیوټر څخه به تاسو غلطه استفاده هم نه کوئ. ښه ګورو سپریډ اف فالس or improper content، د همدا مقصد چې د غلطې دایرې یا کرښې وتلي معلومات شریکول، لکه مثال نن سبا د فیسبوکونو کې تاسو د کوم جعلي درواغو پوسټونه مثال دا تاسو ګورئ، نو دا هم ډېر زیاني دي، یا درواغ ویل مثال د انټرنیټ په واسطه یا په ګوګل کې، یا مثال په فیسبوک یا په ټویټر نه داسې معلومات شیر کول چې خلک مثال دغه سره تشویش مل کېږي، یا مثال نور زیانونه هم پېښولی شي، د خلکو په ذهنونو نه منفي تاثیر کړلی شي. نو دا توانونه هم لري. ګورو چې نور څه دي. نیګیټیو امپیکټ آن د انوایرمنټ، نو په چاپېریال نه هم منفي په محیط نه دا تاثیر لرلی شي. که تاسو مثال کمپیوټر غلط استعمال کړئ یا غلط معلومات شریک کړئ د کمپیوټر په واسطه، نو په خلکو نه، مثال په ټولنه نه، په چاپېریال نه ډېر منفي تاثیر پرېوتلی شي. نو همدغه و د کمپیوټر هغه نقصانات، هغه ګټې چې موږ تاسو ته تشریح کړې. نو کمپیوټر ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. نو تاسو کوشش وکړئ اکثره چې کمپیوټر مثبت استعمال کړئ، په مثبته لار کې یوه ښه استفاده ترې وکړئ، یو نه منفي او نه غلط استعمال. فی الحال مې په خدای سپارلي یاست، ښه وخت غواړم.